عصر کې طالبانو علما څومره لوی پرمختګ وکړ. کله چې د ښځې رحم ته مني لاړ سي یا د نر میړه مني راخلي طالبانو، دی کې یو مني ایکس دی یو وای دی. مونږ لا تر اوسه څه اوتې بوتې وایو طالبانو فیه ما فیه. دوی څومره مخته لاړل. دغه ایکس وای دا طالبانو غواړي ښځه د لور دی پیدا سي که غواړي زوی دی پیدا سي. نن طالبانو طب په دې تحقیق کوي. لورګانې د ډېرې سې غواړي دا ورې زوی دی پیدا سي. نو هغه دې مسلې ته اختیار جنس المولود وایي طالبانو. دوی په علمي میدان کې منیو کې هماغه که ایکس غواړي که وای غواړي هغه ترتیب درته برابروي، که لور غواړي که زوی غواړي. او ملا ته چې دا خبره وکړي کفر ورته ښکارېږي. وي دا څه کفر غږوي؟ وایه کفر نه غږومه، علم ده، دا غیب نه ده، علم ده د الله نه. اوس تاسې تعویضونه کوئ که نه پسې کوئ د زمنو دپاره، کوئ که نه کوئ. نو طالبانو نن معاصره زمانه کې دې مسلې ته اختیار جنس المولود مسئله وي. ایکس غواړي که وای غواړي، کم یو بچی غواړي. طالبانو مخکې اختیار جنس المولود، جلی غواړي که الک غواړي. علمي طالبانو نن خبره مخته لاړله. سبحان الله طالبانو، الله دې موږ په حال باندې رحم وکړي. ما سره یو کتاب ده والد رحمه الله ته چا د ازهر نه راوړي، ډېر ښه علمي بحث ته پې باندې په دې کتاب کې په همدغه مسئله باندې. ای رب العالمینه د موږ علما له خوبه راویښ کې. ای الله پاکه د افغانستان علمي ادارات داسې وګرځئ لکه په ازهر کې چې علمي تحقیقات کیږي. دغه ایماني جذبه چې دلته شتون لري او هغه علمي میدان چې په ازهر کې د الله هغه دلته راولي، دا دوه شیه، دا ایماني جذبه او هغه علمي هغه چې سره یو ځای سو. ته څه فکر کوي چې اسلام تنا د موږ همدې پورې تړلی چې افغانستان کې به موږ اوسیږو؟ خو علم کې پاتې راغلي یو ځکه دلته اوسیږو که نه، چې علم دې نه وي خود عین کوټه کې به لا اوسیږي. عالم الغیب والشهادة الکبیر المتعال. الله عالم د غیب ده او د شهادت ده. دلته طالبانو یوه خبر روح المانی کړې ده، ډېر ښه علمي بحث یې کړی. طالبانو کله کله بچی د مور په نس کې 4 کالم تیروي. حرم ابن حیانی وی 4 کاله بعد د مور له نسه وزیږید. ضحاک ابن مزاحم دی 2 کاله بعد وزیږیده. حتی دلته لیکلي طالبانو وی ماته یو چا خبر راکړه چې وی ښځې 15 وارې 15 بچان وزیږول. خدای وی دا ډېر نوادر دي. 2 بچان چې اکثره وخت کې ښځه وزیږي نه پاتې کیږي که کمزوري وي الا. او دی وی روح المانی وی چا روایت کړی چې وی ښځې بچان زیږولي په یو وار باندې په یو خېټه کې 50 دانې، هر یو د دې ګوتې د سر غوندي. دی وی عاشو کلهم، ټول ژوندم بیا وک دومره ول، بیا ټول ژوندي مول، ډېر وخت ژوندي ول، یعنې غټ غټ سړي سول. دی وی فظاهر انه کذب، دا کذب ده. طالبان په دې باندې بحث کوي. طالبانو دا ځان ته یو علمي بحث ته بحث به پې باندې کوي، علمي به مخته ځي.